السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم خور پوښتنه کړې ده چې میړه سره مې خفګان راغلی دی، په ناحقه باندې مثلا یو خبره راته وکوله، نو اوس د ده هم باید راسره کېږي، زما هم باید ورڅخه کېږي، نو خبرې نه سره کوو، نو دی خبرې نه راسره کوي، نو زه هم نه ورسره کومه. نو که زه اوس دا خبرې نه ورسره کوم، بس دغسې یې پرېږدمه، په دې خو به زما غاړې نه بندېږي. محترم خور یو ښځه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله، یا رسول الله د خاوند څومره حق دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د میړه حقوق ورته بیان کړل، دې ښځې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله بس ته نه کوم، میړه نه کوم، چې بیا دوزخ ته د میړه په وجه ځم نو کوم یې نه. او یا عایشې صدیقې رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل په ښځه باندې څوک ډېر حق لري؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل میړه، ول بیا مور و پلار. نو ستا مور و پلار چې له تا څخه خوابدي سي، که پر حق خوابدي سي که پر ناحق خوابدي سي، نو خو ته ورځې پر پښو یې وموچوې، پر لاس وموچوې، وا پلار دی مور دی خوا دې بده کړي، زه نه ورسره خوابدي کېږم. نو ته خو سیالي ورسره کوې میړه سره، او ښځې خدای دي ځان مړونه بولي، مړونه ماینې بولي. او والله لازم چې د میړه بخښنه یې درته او د میړه حق مو نه ادا کړی، جنت ته ولاړې هم سي. وار خو اکثره ښځې دوزخ ته ځي، بیا نو چې ښه د میړه هزارونه هم سي ټول کړي، نو ضرور به جنت ته ولاړې سي. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي موږ قریش چې وو پر ښځو غوښتلي وو. کوم وخت چې مدینې منورې ته موږ راغلو، دلته اهل د مدینې چې وو پر هغو ښځې غوښتلې وې پر نارینهوو باندې. نو زموږ ښځو هم د دوی د ښځو چمونه زده کړله. نو دی وایي زما کور په اعوالي کې وو، په مدینه منوره کې یو منطقه ده د بني امیه د قبیلې په خلکو کې مې اړولې وه. نو په غضبت یوما علی امرأتي، یو ورځ مې د ښځې سره خشم راغلی، بس دې هم خبرې را سره شروع کړې، جوابونه یې را سره ویل. وایي ما ورته ته له ما سره جواب وایه، له ما سره خبرې کوې؟ وایي دې راته وویل یا عمر ناولد د ما بوله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ښځې خپلې بیبیګانې جواب وایي، څه خوابد یې بس ته یوه ورځ یا یوه شپه. وایي زه حفصې رضی الله عنها ته رالم، د عمر رضی الله عنه لور وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ناسته وه. وایي ما ورته ویل یا حفصې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خوابدي کېږئ او دعوې ورسره کوئ؟ وایي دې راته ویل نعم وه. وایي ما ورته ویل کور دې خراب سو، آیا ته نه بیریږې چې د الله د رسول د غضب په وجه باندې به الله پر تاسو باندې قهر نازل کړي او هلاک یې به سئ؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخ خبرې درازوئ، ما جواب ورکوئ، ما د یو شي پوښتنه شی ځینې غواړئ چې پلانکی شی په کور کې نسته رایه وړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک کړ، خو په جیب کې څه نه وه، نو تاسو به نه ورته وایئ چې پلانکی شی نسته رایه وړئ، ستا چې هر څه ضرورت یې ما ته وایه. او په دې باندې هم خطا وځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ستا د همسایه، یعنې ستا د بلې بنې سره محبت کوي، نو بس ته په هغه باندې خوا بده کړي. میړه دې دی، نبي دی، چې هر څنګه ژوند کوي هغه ډول زندګي ورسره وکړه. دلته حقوق دي محترمه، الله چې انسان پیدا کوي، د الله حقوق، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقوق، د قرآن حقوق، د پلار و مور حقوق، د میړه حقوق دغه سته، او پر زویو پر لور باندې د مور و پلار حقوق، پر شاګرد او استاد حقوق. دا ژوند ټول د حقوق څخه ډک دی. نو یو حقوق العباد دي، یو حقوق الله دي. نو په حقوق الله کې که د سړي څخه هېڅ کوتاهي وسي، لمونځونه مثلا
ځین قضا سي یا په لمونځو کې سستي وکړي حقوق الله دي الله بیا وبخښي یا به عذاب ورکړي حقوق العباد الله نه بخښي نو ډېره ښځې به په ورځ قیامت الله جل جلاله په حضور کې راسي الله جل جلاله به ورته ووایي ورسې که مېړه وبخښلاست نو زه به مو وبخښم او که مېړه نه بخښلاست الله جل جلاله وایي جهنم ځای دی نو محترمې خور دغه د دنیا ژوند یو امتحان او ابتلا ده یو څو ورځې ژوند دی د آخرت دپاره باره ستا خوښه ده که آخرت کې ګټې کې بایلې نو په دغه مېړه که آخرت بایلې ویې بایله که ګټې ویې ګټه د زوی چې د پلار او د مور سره جوابونه وایي خبرې ورسره اوږدوي د هغو ډېر درد ورته راځي ډېره ګیله ځین کېږي وایي ته خو زما اولاد یې حق در باندې لرم د همسایې د ګلۍ یا د کوڅې همسایه کار څه ورته وایي د دې خوا نه چې متېږي نه پوهېږي نه حق ورباندې لرم نو دا چې ته ښځه یې او بیا د مېړه سره دې جوابونه یي خپل آخرت خرابوې ستا آخرت په مېړه کې دی که سمایه کې خرابوې خپل کار دی که مېړه په ډبرو ولي هم تا ته څوک څه نه وایي که په ګلانو ولي هم څوک څه نه درته وایي باره خپل قبر دی که ښایسته جوړه یې که بدرنګه جوړه یې حدیث رقم 2061 صفحه نمبر 421 جامع الجوامع جلد نمبر 15 او دغه روایت صحیح البخاري ذکر کړی دی او روایت کړی دی او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته